اوس په دې ورځ کې موږ څه کوو؟ نو دې ورځې سره د یو خو د روژې تعلق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه جون کې د عاشورې پر ورځ روژه نیولې ده، او بیا مدینې منورې ته چې لاړ نو هلته به یهودیانو په دې ورځ روژه نیوله. نو د هغې نه تپوس وکړو، وی دا تاسو روژه ولې نیسئ؟ وی دا هغه ورځ ده چې الله موسی علیه السلام د هغه قوم د فرعون نه خلاص کړی دی، او فرعون او د هغه قوم یې برباد کړی دی، نو موږ د شکرې د وجې نه په دې ورځ باندې روژه نیسو. نبی هم وفرمایل نحن احق بموسی منکم، ستاسو نه خو موږ د موسی علیه السلام په تابعدارۍ زیات حقدار یو. موږ هم دا نیسو. صحابو ته وی ولې دا روژه پرېږدئ، دا خامخا نیسئ. او یو روایت کې راځي چې د عاشورې په ورځ چا روژه ونیوله د یو کال ګناهونه به الله معاف کړي، د یو کال ګناهونه به الله معاف کړي. خو چې کوم وخت حضور پاک په کوم کال باندې وفات کېده نو دا الفاظ یې فرمایلي لئن بقیت الی قابل لا صومن التاسع، بېګه آینده کال ته پاتې شم نو نهمه به مو سره نیسم. یهودیان یې ونیسي موږ به هغې سره لږ مخالفت کوو، نهمه به مو ورسره دي کوو. دې وجې نه علما کرام لیکي چې یوازې لسمه ورځ روژه نیول مکروه دي. بعضې ورته ګورې مکروه هم نه وایي، بعضې وایي خیر دی، که یو هم نیسي خیر دی، نیولی شي. خو ښه خبره دا ده چې دوه ورځې سړی روژه ونیسي، نهمه او لسمه، دا دواړه ورځې روژې نیول دا بهتر دي. زنانو ته مو وایې روژې ونیسئ. د دې نهمې ورځې حضور پاک ارمان کړی و، په آینده کال ته پاتې نه شو. او لسمه ورځ نبي علیه السلام په خپل ژوند کې ټول عمر دا لسمه ورځ روژه نیولې ده، او د یو کال په الله ګناهونه معاف کوي. نو یو خدا روژه شو. دویم حضور پاک یو حدیث فرمایلی دی، ما ستاسو مخکې ولوسته. نبي علیه السلام فرمایي من وسع على عیاله فی نفقته یوم عاشوراء وسع الله علیه سایر سنته، چا په دغه ورځ باندې خپل بال بچ ښځې له ښه روزي ورکړه، فراخه روزي ورکړه، الله به ټول کال دله رزق فراخه کړي. نو خپلو بچو له په دغه ورځ باندې فراخه رزق ورکول په دا لسمه ورځ، او فراخه روزي ورکول. ماشومان چې څه غواړي وستی کېږي خو بیا له خبره ده، وستی کېږي نو ماشومانو له فراخه رزق ورکول. چې کوم بې روجي دي غرمه والا ورکړه، او چې کوم روژهدار دي نو ماښام والا پېشمنۍ یا ماښام ښه روزي میوه ښه رزق والا ورکړه. د دې حدیث یو راوي دی سفیان، هغه وایي موږ په دې حدیث مطابق عمل وکړئ او تجربه مو کړه، نو چې څنګه حضور پاک فرمایلي وو هغسې منتلي دی. نو د حضور پاک وینا دروغه. نو یو دا دوه ورځې روژه نیول، او یو په لسمه ورځ خپل بال بچلا ښځې له یا په کور کې څوک نوکران چاکراني هغوی له فراخه رزق ورکول، دا پکار دی. نور زموږ خلک په دې څوک په دې ورځ باندې مقبرې ته ځي او مقبرې ته مسور وړي او په قبرونو اچوي، او څوک په دې ورځ ځي او هلته په قبرونو باندې اوبه اچوي. وی حسن و حسین تگی وفات شوی دی، چې اخی تگی وفات دی ته دلته اوبه اچوي نو هلته مو نه رسي. هغې لپاره ښه دا دي چې لږه صدقه وکړه او ثواب یې هغې ته وبخه، چې خدای دې ثواب هغې ته وررسولی کړي، دا بهتره ده. نو په قبرونو اوبه اچول، یا په قبرونو شمع اچول، یا قبرونو باندې غلافونه اچول، او یا مثلا بسور اچول په قبرونو په دې ورځ، او یا مقبرې ته په دې ورځ تلل هلکان او جینکې او ښځې نر هلته سره یو بل سره بېستري شروع کېږي، دا ثابت نه دي بلکې ښه خبره نه ده. قبرونو د سړی په هر وخت کې تللی شي، د دې ورځې تخصیص نشته. د خپل مور پلار قبر له، د خپلو رشتهدارو قبرونو له په بل نورو ورځو کې ځای کړه. نو دا یا په دې ورځ باندې تورې جامې اغوستل دا څه دغه نشته دی، څه د دې حیثیت نشته دی.